کامنټ نه سي ویلای څوک چاته په کامنټ کې کنځاوي کوي نه سي ویلای زیکټه سوما نه سړی هغه مې نه کومه څه ویل ښې ویل ورکې درته ویلی شته یو څوک سپیاس دی ته یې بلوکې مننه زړګو الله بابا لره خوشحاله اوسئ ښه شیرینۍ نه نن دې راته رښتیا ووایه دې سر له د رنګ ورکړی نه قسم زه دا اوس د ډاکټر څخه رالم ماسې مې برس کړی هم نه دی رنګ چې شته زه دومره وخت لرم او رښتیا وایه واده دې کړی که نه دې نه مجرد یم جلیبې ویلې ما زه دې واده وکړي پوه شوې اوس جلیبې به زما میړی که زه به د جلیبې میړی خو ما جلیبې ته ویلی وم که زما سره واده کوي پلا به زما سره ځای کندهار ته نو نه ځي ته ځه کندهار ته نه نه ځي بیرېږې ولې کندهار کې څه خلک وران شته څه شته ورته څوک نشته توبه اوس به ټول زما پسې لګیا چې د هغه ولایت څخه یې پر هغه ولایت باندې خاندي خو دروغ خو نه وایي والله دې مان ته خیر کړي نه ته د کندهار یې مننه زړګه ښه 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 زه د کندهار یم 13 کاله مې کندهار کې ژوند کړی بیا راغلی یم کابل ته یو 15 که 16 کاله کابل ته بیا 2 کاله مې په هند کې ژوند کړی بیا راغلی یم امریکا ته او دا خاله چې ده دا خاله دا ستا څه ده دا زما خاله ده خاله مطلب څنګه نیا دې دا مور دې ما د مور خور ده ښه ترور دې ده موږ خاله ورته وایو دا خدای ښه کړه بله ورځ یې زه خبیره کړله بیا دنیا ویډیوګانې رانه شوې وي ما ځان له راواړوله ما هلته برکتونه وکړي زه به ورڅه خلکو خبیره کړله ته خو به پښې ته شپه ورځ په ټرک کې یې زما زه ځم او د تقریبا اوس دا د یعنې 11 بجې څه کم 11 دي زه ځم دیره خپله زما ځان له کمره ده زما ډېر داسې ځان له شانتیتوبیات ده مونږ کسان ډېر زیات یا ته کسان یې خو ځان له کمره مې ده بس یاسې هر څه راته لګېدلې ځان له بس یو کمرې کې غورځېږم خو کمرې کې زه نه کړېږم کمره ماله مزه نه راکوي به دا ګاډی هسې خوند راکوي صفا خبره پاچپان هم ګاډي کې تېر شو بس هسې مزه راکوي ته اوس په ګاډي کې بېدېږې نه نه کمرې ته ځم ګاډي کې څه ته څملم دومره ګرمي ده ګاډي کې هسې خراب شوی غر کې کړم والله پرون مې جامې داسې کړچولې ما هلکه سم د سیمټو بوجۍ مې اغوستې ده په ایمان ډبل ټیپ کوئ د الله بندګانو 3000 کسان ناست دي ما خولې ته هم ګورئ خو دا ډبل ټیپ هم کوئ پوه شوې سلام علیکم سلام پوه شوې نو داسې دا جامې مې والله داسې کړچېدلې وطن ته اوس راغلی یم دا 8 میاشتې 9 میاشتې ماړې کور کې راباندې څه کوي خو بس وایي ټي هم په شان د پیسې رالېږه ته څه شی کوې چې راځي بله ورځ راته ورور وویل کښېنه په قلاره ویل مه راځه ګراني ډېره ده بس پیسې رالېږه مونږ ګشته یې ده والله دې سر نه یې راله څمړه نیغه کړله ما چې ته اوس ما څه دلته نږدې وې تا نه ما سم ټنګونه نیغول اوس کلي ته تللی واده په څه شي وکړم زړګانو واده خو نن سبا چې کمزوری واده کې هم پې 10 لکه روپۍ لګي نن سبا خو تا ته ښه پته ده نن سبا خو پاکستاني مولور دی که جلوار دی هغه غواړي پوه شوې په ولوار مه کوه یو خو دا ولوار مې داسې بد راځي یعنې چې ته خپل لور خرڅوې نه اوس نه هغه شی نه که نه هغه شی ته ایستلی خو سم دی سنت کې پوه شولې وایي د دومره سامان به کوې وله دومره به وله سونه کوې 15 تولې به وله سونه کوې پوره قصه یې ته جوړه کړې ما چې بس همداسې ښه یم پوه حسن خان تhank you میش دې وبایله ماړې دا خو یو دی که نه ورېږه بل خو پاتې ده فاینل هم لا ډېر دی دلته 3000 کسان دي وبې ګټي ځه انشاءالله دلته almost 3000 دی 2600 ولی
ډبل ټاپ وکړه ګوره سیریس میچ مې نه ایښی دی خدای په ښه کده کرنسټینډ میچ مې ایښی دی تاسو دلته زما خولې ته ګورئ پته پنشمنټ د وسه درته وایم سترګې به تورې ها بل سترګې دې تورې تورې چې ما ته ګورې ګورې قرآن پنشمنټ رانه کې دلته رانه خلک ویډیوګانې کوي سم بیا رانه زوړ هغه شاتوکیا جوړ شي پوه شوې داسې اواز څه کوي په چوکۍ به داسې پرېوځي پښې به دې جګوې څنګه به خپې جګوم اوس ولا کلی ورکه خپې به د خدای بندګانو 3.5 ته کسان ورسېدی د شي ته صحیح د تالیڅه ټوله پوره زور ورکوئ صحیح ګفټونه ورته راولی یاسې نه موی دا شکیله په ګفټ پسې ګرځي د 3,000 کسانو کې بیا سم ګفټونه ولئ چې سم خو سوځي که نه دا خلک ښه بیا به څه کوم څنګه به خپې جګوم ته ما ته ووایه که نه چې بیا هغسې هغه وکړم داسې دلته چې ناست یې که نه پر دغه ځای چې ناست یې دلته به داسې پرېوځې پښې به دې سیټو خواته جګوې داسې اوچاتې تhank you او حسن که داسې مې خپې ونه ختلې بیا را کوزېدې نه نو بیا بیا راله څوک را کوزوي نه کېږي ډونټ وري ښه بله او بل سپورټ کوئ دا شیټه کوئ د الله بندګانو سیریس میچ دی او لرم نه بیا موبایل به د کړکۍ خوا د شیشې خوا ته اړی که نه داسې به ځان په شیشې باندې زړی خپله به کښته ځې ځان به داسې په شیشې زړی سر دې صرف جګې د شیشې څخه وای دا خپې اوچتول صحیح دی خو دا خپې لږې را کوزي که ډېرې را باندې به اوچتول خدای م ښه ټیم ډبل کړي دا څومره نو دلته کسان ډېر شي چې کسان ډېر شي دا د خدای خیر که دا د ډک ډک والا بس بیا وایي دومره پکې وله او دومره پکې وله اوس خو شپږ زره د مخکې 10,000 ښه دا دې پنشمنټ دې که دې وبایلل داسې ښکاري چې زه یې بایلم الله مې دې ایمان ته خیر کړي نه نه ما خطره ده خدای دې هلکه وګټئ ګیم د الله بندګانو ډبل ټایپ چې وکئ هم ګټئ خو تاسو وکئ ګیم د سکرین در سره ورته کوئ 3,000 کسه یاست مننه مننه څوک پکې راټوله شئ ګوره ګیم وکړه سکرین څو ځلې چکولې درته 1,000,000 نو مړ 3 ساعته دی ته لایف یې 3 ساعته نه 10 ساعته لایف یم 1 ګنټه مې وشوه چې راغلی زه ډاکټر ته روان وم چې ته لایف وې یو 2 ساعته خو کېږي خو زه ګپ کې لګیا یم نو ما ته خو سکرین نه ټاکېږي زه خو چې لایف کې ناست یم بیا ښه دراز ورکوي خلکو ته مشینه نه یې ورته لګولي سکرین وټکوئ 3,000 ګیمونه به هغه لکه ته په ورکه لایف شیر کول ضرورت دی اوس په دې ټایم کې وای وای اوس خو یم اوس خو مجبور به یې زغمم څه وکړم څوک وایي چې افغان دی دلته چا لیکلی افسوس چې افغان نه یم اوس خو یم اوس مجبور قبول یې کړم نو اوس به څه شی قبلو چې افغان هم نه یو پښتانه هم ځان ته نه نو څه به ځان ته خره خو نه شو ویلی څوک وایي ته پښتون نه یې او څوک وایي ته افغان جلیبي وایي جلیبي څه وایي شکل ته وایي ستا سترګې مې ډېر خوښېږي سترګې دې خوښېږي او ته وایه سترګو پسې ډېر مزه زړګا وایه سترګې د کار نه دي والله سوځي هغه بله ورځ پکې کې مې ستا خوښېږي نو اوس د جلیبي ته خبره واړوله قسم جلیبي ده دلته هله شی وګټئ مننه 1.5 ثانیې پاتې دي ومې بایلل نه نه وګټئ ګوره دلته اوس 3,500 کسان ناست دي نه یې ګټي اوس زه څه وکړم یا لکه چا د قسته پکې ګل رولئ چا قسته پوه شو مننه په نامې نه پوهېږم زړګا ژوندي اوسئ وډزوئ سکرین هم وډزوئ